ملګرو په سلامونو او نیکو هیله مو هرکلی کوم. هیله ده چې ټول به راته روغ او جوړ یاستئ. ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن د افغانستان او پاکستان د 19 کلنو کم عمره کرکټ مینې لوبډلې یو له بل سره مخامخ شولې. ملګرو افغانستان د 9 لوبغاړو په سجدو سره 109 اتیا منډې وکړلې چې ملګرو لوبډلې کومو لوبغاړو ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړې ده په همدې ویډیو کې را سره وګورئ. په همدې ویډیو کې به درته معلومات درکړو خو ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ملګرو افغان 19 کلنې لوبډلې نن سیالې پاکستاني لوبډلې ته د 190 منډو هدف وټاکه. نن د 19 کلنو کم عمره نړیوال جام د 8 غوره لوبډلو په پړاو کې افغان لوبډله له پاکستان سره مخ شوه چې د لوبې د پچې په ګټلو سره افغان لوبډلې لومړی توپ وهنه یعنې توپ وهنه غوره کړله. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سجدو سره په 49.1 اورونو کې 109 اتیا منډې وکړې او سیالې لوبډلې ته 190 منډو هدف وټاکه. د افغان توپ وهونکو منځه لوبډلمشر فرهان زاخیل 40 عبدالرحمن دیرس او رحمان الله زدران بیا 29 منډې وکړې او ورپسې عابد محمدي بیا 28 منډې وکړې. په داسې حال کې چې د پاکستان توپ اچونکو له منځه محمد امیر خان 3 او فهد منیر 2 افغان لوبغاړي له میدان څخه بهر کړل او 2 وکټې ترلاسه کړلې. نو ملګرو له دې وروسته به افغان لوبډله بالینګ ته ښکته کیږي چې د 190 منډو دفاع به کوي. په دې هیله چې دغه لوبه افغان لوبډله وګټي او افغانستان ته بری راوړي. نو ملګرو تاسو هم خپل نظر کمنټ کې راسره شریکولی سي چې آیا دغه لوبه په افغانستان وګټي او کنه. کمنټ راته وکړئ چې موږ هم له ستاسو له نظریاتو خبر شي. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.